السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، هیله ده چې ښه اوسئ. په دې هیله چې د ژوند چارې به مو په خوشحالۍ سره روان اوسي. راغلي یو نن د ښاره لرې د ښېوې او د کونړ په طرف روان یو. ستاسو لپاره به تفریحي خپرونه چمتو کوو تر څو تاسو ترې خوند واخلئ او یو څو شېبې مو په خوشحالۍ سره تېر شي. په دې خپرونه کې به موږ د ځوانانو سره مرکې کوو، همدارنګه د لیدونکو سره د مینوالو سره مرکې لرو چې موږ به د هغوی سره تفریحي خپرونه جوړوو، تفریحي مرکه کوو چې له هغوی نه به یو ذهني پوښتنه به کوو چې کله ذهني پوښتنه که یې ځواب کړه نو هغه به ګټونکي وي له موږ سره، او که ذهني پوښتنه یې ځواب نه کړه نو موږ لپاره به ترنم او یا هم یو ډالۍ ولري. تاسو له موږ سره پاتې شئ د خپرونې تر پایو شیبو. باوري یم چې د خپرونې څخه به خوند اخلئ او ډېر په زړه پورې خپرونه به تاسو ته چمتو کړو. تاسو ته ښه راغلاست. ستاسو نوم؟ مننه، خیر وي. نوم مې شوکت امان. شوکت امان. نن موږ یو خپرونه چمتو کوو د ولس غږ چینل لپاره. له تاسو نه به یو ذهني پوښتنه کوو. که ذهني پوښتنه مو ځواب کړو نو تاسو ګټونکي، او که ځواب مو نه کړه تاسو به یو ترنم کوئ زموږ لپاره. مشکل نشته. آماده یې؟ آماده یم. هغه کوم الوتونکي دی چې الوزي وزرې لري خو هغه بچي اچوي. دومره نقل به درکړمه چې غوږونه یې لکه د موږک غوږونو غوندې ده. ماښام شو برکې خوري. باوري؟ صحیح ده؟ ته ووایې چې پوښتنه دې صحیح ده او که نه؟ زما په نظر خو صحیح ده. لیدلی دي ده؟ نو پوښتنه مو صحیح ده. اوس ډالۍ لرې؟ ډالۍ لرم. اورېدونکو ته یو لنډ شعر دی ستاسو په اجازه. له اسمانه د ناڅاپه چغه وشي، جنګ پرست د یوې مخې نه مړه شي. زړونه وګټه پاچا یو اعلان وکړه، زړونه وګټه پاچا یو اعلان وکړه چې د چا خوښ وي هغه دې د هغه شي. مینه نه کېږي پښتو کېږي ازله، ګلابونه کتابونو کې زاړه شي، ګلابونه کتابونو کې. ډېر ښایسته، ډېر په زړه پورې. د زلجي بیتونه یې زموږ لپاره ډالۍ کړه. له تاسو نه ډېره مننه. آباد اوسئ، همچنان خوشحاله اوسئ. وعلیکم السلام. خوردان ښې؟ جوړ په خیر. نوم مو؟ صبغت الله. صبغت الله ورور مې. تفریحي خپرونه لرو د ولس غږ یوټیوب چینل لپاره. موږ له تاسو نه یو ذهني پوښتنه کوو. که چیرې ذهني پوښتنه مو ځواب کو نو به ګټونکي، او که ځواب مو نه کو موږ لپاره به ډالۍ لرئ. ترنم به کوئ. ترنم کولی شئ؟ ښه. نه شي کولی؟ ښه، ډالۍ خو به لرئ بیا. ښه، هغه څه ده وایي ته به ګورې چې ولاړ دی خو ځای په ځای دی، خو بیا خلکو نه چې پوښتنه وکړو درته وایي چې دا فلاني ځای ته تللی او دا یا بل ځای ته تللی. فکر وکړه. ولاړ دی، ته به ګورې چې همدلته دی، موجود دی، خو چې خلکو نه پوښتنه وکړو درته وایي چې د بل ځای نوم اخلي، وایي دا هغه ځای ته تللی. سوچي. ښه، فکر وکړه. ښه، نو مهرباني اوس ګټونکي خو نه شوئ. ترنم وکړه. رانوم راته نه دی. نه باید یې وکړې. نو تاسو خو اول ومنل چې سمه ده، که ګټونکي نه شوم نو زه به ترنم کوم. ښه، څه ډالۍ لري؟ بس الله دې د عمل جوړ کړي دغه ډالۍ. امین. قدرمن لیدونکو، دوی خو یو کوچنی پیغام یې وړاندې کو. دوه نور ځوانان ولاړ دي، له دوی نه هم همدا پوښتنه لرو. که چیرې ځواب کو ښه ښه، او که چیرې ځواب نه کړه نو د دوی دواړو نه به یوه ډالۍ اورو. خو ترنم ښه، تاسو ته هم ښه راغلاست. ستاسو نوم؟ زما نوم ذاکر الله. ذاکر الله وروره، څنګه چې مخکې ستاسو ملګري نه پوښتنه وکړو، ذهني پوښتنه تاسو نه کوو. که چیرې بریالی شوئ خو ښه او ښه، او که بریالی نه شوئ پاتې راغلی ترنم به کوئ. صحیح ده. ترنم کولی شئ؟ صحیح ده. نو هغه څه شی دی وایي ته یې ګورې چې ولاړ دی، یعنې ته یې ګورې چې همدلته موجود دی، خو چې پوښتنه وکړي د بل ځای نوم درته اخلي. یو کس وایي دا هلته تللی. دا یا لمر دی یا سوری دی. نه نو هغه خو چې ته وګرځې هغه در پسې ګرځي، سیوری دی که نه. او بله خبره ده چې لمر خو سهار یو ځای کې وي او ماسپښین یا مازدیګر بل ځای کې. دا ته یې ګورې چې ځای په ځای ده، خو چې پوښتنه وکړي وایي دا فلاني ځای ته تللی. ولا په دې خبره باندې پوه نه شوم. ښه،
ته ګورې چې همدلته موجود دی که نه خو چې پوښتنه وکړي وایي دا کابل ته تللی دا جلال آباد ته تللی ولا په دې باندې پوه نه شوم. ښه تاسو مهرباني وکړئ دا نوم دی نوم څنګه تشریح که تشریح اوس دلته تپوس وکړي چې څنګه چې د کابل ته تللی دی دا خو نه. نوم راځي که نه. نه 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 تاسو یو هم په دې سوال باندې پوه نه شوئ نو مهرباني تاسو نه ترنم اورو دا ځان دی وطن. مهرباني وایي که دا وطن را سره پرېښوه د دې رشکه به چلوم تا به ساتم. ښه دا د ټولو هېوادوالو ته دا خو یوازې ټاپه مو دي کلمه کړه ترنم وکړئ زمزمه زمزمه نشم کولی. ښه ډېره مننه مننه. تاسو هم په پوښتنې ځوابولو کې پاتې راغلی تاسو یو ټوکه یا جالبه خاطره ووایئ ټوکه خو دا د زمونږ دا ملګری په غواګۍ موټر نه دی دې کې شاته ناست و ښه دلته چې دې کلي ته را رسېدلی وه او استاذ ته یې ویلي وو چې ډریوره لږ موټر پسې شاته بوځه دا کلیوال مې ویني چې زه مخکې سیټ کې ناست ښه قدرمن لیدونکو جالبه ده نقل مې ورکړه خو پوښتنه نه ځوابوم پوښتنه بل ځوان نه به هم پوښتنه کوو له موږ سره پاتې شي همداسې ځو د ښېوې په طرف جوړ په خیر ستاسو نوم زما نوم صابر دی صابر وروره دلته پلې پخوئ پلې پخوم دلته بس ناسې بس پلې پخو خرڅوي دا ګاډو والا ودرېږي خرڅوي زه درنه یو ذهني سوال کوم که چیرې سوال دې ځواب کو نو ګټونکي او که ځواب دې نه کو ته به موږ ته چیشي کې زمزمه سمه هغه چیشي ده چې یو سورلي ده او څلور ډریور لري یو سورلي ده یو سورلي ده څلور ډریور لري لیدلی دي د داسې څه نو داسې څه خو نه دی لیدلی فکر وکړه فکر لیدلی دی ده حتما لیدلی به مې خو اوس ذهن ته نه راځي نو اوس مجبوره سندره زمزمه کړه مهرباني لږ صبر وکړه چې زه اوس یو صحیح ده صبر ذهن ته راولم مخکې دې کومه سندره اورېدله هغه ووایه موږ ته زمزمه یې کړه وی په خوله دې څنګه راغله چې دې وکړه دا خبره هسې نه چې شي زمانه او زه ستا نه مروره په خوله دې څنګه راغله چې دې وکړه دا خبره بس ډېره مننه کور ودان قدرمن لیدونکو موږ او تاسو به همداسې ځو د ښېوې او کونړ په طرف چې تر کومه ځایه پورې لاړو او تر کومه ځایه پورې مو ستاسو لپاره جالبه خپرونه تفریحي خپرونه چمتو کړه تاسو له موږ سره پاتې شئ راغلاست ستاسو نوم رضوان وروره دلته ترکاري خرڅوئ سبزي خرڅو دلته ښېوې ولسوالۍ کې ډېر ښه زموږ تفریحي خپرونه ده د ولس غږ یوټیوب چینل له لورې نننۍ خپرونه کې د ځوانانو لپاره ذهني پوښتنې اماده کړي ذهني پوښتنه به ځوابوئ او که چیرې ځواب مو کو خو ګټونکي که ځواب مو نه کو نو یو ترنم به موږ ته کوئ سمه ده ترنم کولی شي ترنم به درته نه کړو خو دا پوښتنې به ځواب کړو انشاءالله او که پاتې راغلی بیا به یو جالبه خاطره دې د ژوند ووایئ چې ډېر دې ورته خندلي اوس صحیح جالبه خاطره لري ښه سمه ده د رضوان پلار دوه زامن لري د یو زوی نوم احمد دی د بل زوی نوم څه شی دی څنګه ته به ویو د رضوان پلار دوه زامن لري نو د یو زوی نوم احمد دی د بل زوی نوم څه شی دی رضوان څنګه پوه شوئ پوه شو نو تاسو ګټونکي ډېره مننه قدرمن لیدونکو دوه ګټونکي لرو تر اوسه په خپرونه کې موږ سره پاتې شئ چې څومره ځوانان ګټونکي کېږي او څومره ځوانان زموږ پوښتنې نه ځوابوي تاسو نه ډېره مننه او پوښتنه مو صحیح ځواب کړه سمه ده ژوندی اوس خیر تاسو درې واړو ته سلامونه ښه راغلاست ستاسو نوم پرویز دی مننه پرویز وروره تفریحي خپرونه لرو د یوټیوب چینل د ولس غږ یوټیوب چینل له لورې به نشریږي
تاسو نننۍ خپرونه کې به مونږ ذهني سوالونه لرو، سمه ده؟ سمه که ذهني سوال مو ځواب کو ښه او ښه، او که ذهني سوال مو ځواب نه کو یو ډالۍ به حتما د چینل لپاره د لیدونکو لپاره لرئ. پوښتنې ته د ښه فکر ونیسه، هغه څه شی ده چې یو سورلي ده 4 ډریور لري؟ موټر خو یو ډریور لري. هغه څه شی دی؟ یو سورلي ده 4 ډریوران لري. څه شی ده؟ کټ، جنازي کټ. نو تاسو خو نقل مه ورکوئ. ملګري دي که نه؟ اوس مجبوره چې بله پوښتنه وکړو. وکړه بله وکړه. تاسو ګډون شی پرېږدئ، بل پوښتنه بله دوی. کوم نقلدار په داسې ووایه؟ عظیم خان اجي. عظیم خانجي. اجي صاحب عظیم خان. اجي صاحب عظیم خان، تاسو دې خوا راشئ، تاسو نقل ورکړئ. تاسو نه مننه، آباد اوسئ. ستاسو نوم عظیم؟ نوم مې عظیم ده. عظیم ورور. عظیم ورور پوښتنې ته به راشئ ځکه چې تاسو نقل ورکړئ. نه نقل هم نه ده، خپله ویلې خیر ده. نو دا ما ونه اورېده. ښه، پوښتنه په دې ډول ده چې هغه کوم حیوان ده چې ډېر خطرناک حیوان هم دی، غټ غاښونه هم لري، ښه غټ حیوان هم دی، خو 4 خپې لري. 4 خپې والا حیوانات ټول چې دي بچي اچوي که نه، خو هغه هګۍ اچوي. دا څه شی ده؟ 4 خپې هم لري و که نه، او هګۍ هم اچوي. غاښونه هم لري، هګۍ اچوي. یاره اوس ته خو تا نقل ورکړو که نه؟ خیر هغه خو پوښتنه اسانه وه که نه ده؟ ډېره اسانه پوښتنه ده. نه مې ده زده. ها، مهرباني له تاسو نه ډالۍ اورو. څه شی ډالۍ؟ جالبه خاطره، ټوکه. د یو جالبه خاطره ده. مهرباني. صنف کې ناست یو ورځې نو استاد پوښتنه وکړه، وی تاسو کې څوک مطلب ټوکه ویلی شي، څه شی ویلی شي که نه؟ نو ټول غلي شول. زموږ یو ملګری پاڅېد وویل استاده زه به ویم. زما دې وخت کې ذهن بل چېرته تللی و. نو هغه دی ټوکه کوي، زه بس یو دم پاڅېدم، استاده اوبو ته اجازه ده. ټوکه هم ختمه شوه، هر څه ختم شو، همدغه ټوکه شوله. بس دا جالبه خاطره وه. ډېره جالبه وه. له تاسو نه ډېره مننه، او دا پوښتنې ته لږ فکر وکړئ نو کیدای شي یاد مو شي. سمه ده؟ آینده کې به درته په کار راشي. صحیح ده. خو مننه. ستاسو نوم؟ زما نوم شهزاده دی. تاسو شعرونه وایئ کله کله؟ داسې لږ لږ وایو، ډېر نه. لږ لږ چې وایئ، هغه کوم شعر ده چې پکې ریاضي کارول شوی؟ ریاضي پکې کارول شوی ده؟ زه خو مسلسل دغه نه شاعران خو نه یې که نه اورې. سندرې اورئ؟ اورئ. چې سندرې اورئ، کیدای شي هغه سندره مو هم اورېدلې وي، سندره هم ده. نو هغه کوم سندر ده چې ریاضي پکې کارول شوی؟ ریاضي به کارول شي یاره، څه ووایم نو، اورېدلې م نه ده تر اوسه. نو فکر وکړئ، د چا په غږ ده بیا به نه هغسې خو بیا نقل را او که نه بیا کیدای شي یاد مو شي اورې. خو یو وخت کې دا سندره ډېر رواج شوی هم و، تقریبا 10 8 1 2 3 4 بیا مو نقل ورکړو. تاسو خپله پوښتنه ځواب کوئ. 1 2 3 4 همدغه لږه نه اورې. مهرباني دغه سندره همدا ووایه. همدغه سندره ده ووایه. ویې وایه. ترانه مې کوم کم داسې 1 2 3 4 او ته مې د سترګو تور. ترانه مې کوي؟ نه منمه بلکل نه ترانه مې کوي. زه ترانه به یو بل څه وکړو. ښه مهرباني. صحیح ده که یا لاس دې راکړه، لاس دې نرم دی جانانه، او ستا د حسن بازار ګرم دی جانانه. یا لاس دې راکړه، لاس دې نرم دی جانانه، او ستا د حسن بازار ګرم دی جانانا. یا دروازه کې بس ځان درته ښکارا کړم، دروازه کې بس ځان درته ښکارا کړم، یا خو په لاره باندې شرم دی جانانا، او ستا د حسن بازار ګرم دی جانانا. مننه. آباد اوسئ. وروره تاسو دا کامیاب شوم نو. کامیاب هم شوی، خو په نقل په نقل کامیاب شوم نو. ماته دې مبارک وي. مننه تاسو نه، تاسو د یوټیوب چینل نه چې راغلي یاستئ، تکلیف مو کړی دی او د ولس سره تفریحي دغه کوئ. ډېره ډېره مننه. خدای مو همیش کامیاب لري. مننه. او ورور مې تاسو خپل سوال ته فکر وکړئ، نورو ته نقل مه ورکوئ. ښه راغلاست. ورور مې ستاسو نوم؟ زما نوم اکرم.
تخلص صافی اکرم صافی صافی صاحب دلته څه شي پخوي کباب که مایان دلته مایان پخو کونړي او ژوندي مایان پخو د افغانستان د فارمیو او پاکستاني مایان پخو ډېر ښه زموږ خپرونه تفریحي خپرونه ده نننۍ خپرونه تا نه به ذهني پوښتنه کوو که ذهني پوښتنه دې ځواب کو بریالی ګټونکی او که ځواب مو نه کړو نو ته به لیدونکو لپاره ډالۍ سمه ده خیر صحیح ده ذهني پوښتنه په دې ډول ده یو موټر راځي د جلال آباد ښار څخه په 40 دقیقو کې تر ستاسو ځایه پورې سمه ده او خیر او که دا 3 موټرې شي نو په 100 دقیقو کې راځي 3 دقیقې چې 3 موټر راسي یو موټر خو راځي ته لاره خوشي زر راځي یو موټر بل موټر ته انتظار کوي بیا غواړي چې 10 دقیقې خو تواب هغه غف یعنی کم اندازه یعنی زیات وخت نیسي خلاص دقیقې خلاص دقیقې زیات وخت نیسي یو موټر تی یو موټر کم وخت نیسي او 3 موټر تی هغه بیا خلاص دقیقې نه یعنی خو 10 دقیقو نه یعنی تا 40 دقیقې ویلي بیا خو 50 دقیقې نیسي څنګه 50 دقیقې یو موټر چې د جلال آباد ښار نه ستاسو تر ځایه پورې 40 دقیقو کې راځي که دا 3 موټره شو نو هماغه سړک هماغه لاره بیا 50 خو دقیقې خوري بیا حتما یو بل ته ګوري انتظار کوي په انتظار باندې ته دا ګاډی راورسېده که راونه رسېده زه خو وایم پوښتنه اوس جواب صحیح نه ده ورکړې نه مې ده ورکړې نه فکر وکړئ یو موټر ستاسو تر ځایه پورې د جلال آباد څخه په 40 دقیقو کې راځي که دا 3 موټره شو هماغه لاره هماغه سړک نو په 100 دقیقو کې راځي ګوره یو موټر خو په 40 دقیقو کې راځي بیا دا چې بل هم په 40 کې خو راسي خو نسي راتلی یو بل ته به انتظار کوي دا حتما 50 دقیقې غواړي تاسو فکر کوئ اوس زه وایم چې ستاسو ځواب صحیح نه ده صحیح نه ده خو تا ځواب صحیح ده چې په دې یعنی په 40 په دقیقو کې راځي خو یو موټر په 40 خو په دقیقو کې راځي کنه خو دغه دوه بنور په 40 په دقیقو کې راځي ها ډېر په سختۍ مو ځواب نه کو سوال اوس یعنی دما سوې منو په دې یعنی اوس هم تاسو جواب دا جواب مو صحیح نه فکر کوئ دا جواب صحیح نه دا مخکینه جواب صحیح ده زه خو په هغه باندې منتظر یم هغه تاسو نه ډیره زیاته مننه اوس زه مو وایم هغه مخکینه سوال مو چې جواب کړی هغه صحیح نه ده ډالۍ کوئ که نه نه ډالۍ کولی شي نشم کولی ولې تیږ ماما یې کولی سي هغه سړی تاسو نه ډیره مننه مخه ده مهرباني ستاسو نوم زما نوم عتیق الله صافی دی صافی صاحب هغه بل مو ورور مې ده ستاسو ورور نه مو چې کوم سوال وکړو هغه به ځوابوئ صحیح ده یو موټر ستاسو تر هوټله پورې د جلال آباد څخه تر په 40 دقیقو کې راځي نو 3 موټره چې شو دا په 100 دقیقو کې دا په 100 دقیقو کې څه فکر کوئ تشریح څنګه 100 دقیقې 120 دقیقو کې یو موټر هماغه وخت کې ستاسو تر هوټله پورې د جلال آباد څخه 40 دقیقو کې راځي نو 3 موټر چې شو ولې 100 درې چې شي خو څنګه نه چې ما 40 دقیقو کې رسیږي درې ورغبر رسیږي ښه زه هم جواب مو صحیح نه ده زموږ په نظر خو به صحیح نو څه ویو نو مهرباني څه ډالۍ لرئ لیدونکو لپاره نو څه ډالۍ ورته ویو لیدونکو څه جالبې خاطرې سره مخ شوې ژوند کې او یا هم خپل کار کې مهرباني موږ ته یې ووایئ چې موږ هم وخاندو والله داسې جالب څه نه یم خبر شو چې خاطرې اوس به دا پوښتنه تاسو ته جالب اوس خامخا قدرمن لیدونکو دوی پوښتنه نه ده ځواب کړی صحیح زو د نورو ځوانانو سره خبرې کوو مرکه کوو پوښتنه به ورنه وکړو تاسو له موږ سره پاتې شئ تاسو ته هم ښه راغلاست کاکا جان مې ستاسو نوم مننه خیر اوسې زما نوم غفار خان غفار خان کاکا ووایم درته زه دې ورېره کاکا وایم ماما ښه اوس ما ورېره قبلوي او که نه ولې نه نو غرمه د ماهیان آماده کې چې ډوډۍ وخورو صحیح ده ولې نه صحیح ده ذهني پوښتنه لرو تاسو که چیرې ځواب کو ښه ګټونکي یئ او که ځواب مو نه کو نو ډالۍ ولرئ خپل کوشش کوو ښه نو ذهني پوښتنه دا ډول ده برقي اورګاډی د تاجکستان څخه راځي افغانستان ته نو د دې لوګي کوم خواته ځي لوګي پاس کېږي څنګه
برقي اورګاډی د تاجکستان څخه افغانستان ته راځي. د دې لوګي کوم طرف ته ځي؟ برقي دا خو لوګي نه کوي کنه. څنګه لوګي نه کوي، برق ته کنه، برق چې ته لوګي کوي. نو تاسو خو اول ویلاوات اول دې په نو سمجا. نو تاسو اوس ګټون کې ډالۍ نم پاتې شوي. ما ویل کا چیرې جواب نو کو ماهیان به وخورو. بس ګټون کې ډالۍ دې ستاسو زه تاسو موږ به ډالۍ کوو. بیرته ماهیان په مخوري ولې نه؟ صحیح ده. ډیره مننه، تاسو بریالي شوي. کور ودان خیر مننه. خوشاله تاسو ته خرغلاس هرکلی. ستاسو نوم؟ نوم مې وحدت مینوال. وحدت مینوال. مینوال صاحب دا ووایه چې دلته د څه لپاره ولاړ یې رکشو سره؟ موږ راغلي یو دغه هلته مخکې ځای کې مو کورونه دي، د رشکه چلو ما دې پورې غاړه د پل مات شوی ده، د زانګو کې خلک را پورې وځي، بیا یې موږ وړو د ډریوران چې چېرته ځي موږ یې هغې ښه ده پورې وړو. ډېر ښه. زموږ تفریحي خپرونه ده. موږ به تاسو نه یو ذهني پوښتنه کوو، ذهني پوښتنه مو ځواب کوو. ښه او ښه ګټونکی او که چیرې ځواب مو نه کړو نو موږ لپاره به ډالۍ کوئ. سمه ده؟ سمه ده، بیخي صحیح. ذهني پوښتنه په دې ډول ده چې کابل میدانوایي نه جاز راځي طیاره جلال آباد میدانوایي ته. هلته ورته وایي د پیلوټ ته چې کله جلال آباد ته ورسېدي میدانوایي ته، که سور ګروپ بل و لګېدلی و نو کېنه جاز کېنوه، او که چیرې مړ و نو مه یې کېنوه. سمه ده؟ خو دوی چې راځي جلال آباد ته دا ګروپ او یا هم بل دغه چې ده نو هغه اشاره نو هغه اشاره ګل کېږي او مړه کېږي. دا اوس څنګه وکړي؟ نو ګل کېږي او مړه کېږي. دا اوس څنګه وکړي؟ کېني کېنني؟ ځکه هلته ورته ویلې چې که چیرې لاړې سور اشاره روښانه و نو ته کېنه، او که چیرې مړ و بیا مه کېنه. اوس چې دا ګل کېږي او مړه کېږي دا به اوس څنګه وکړي؟ نو دا به هلته منتظر پاتې شي. څنګه منتظر پاتې شي؟ ولې منتظر پاتې شي؟ والا په دې نو همالته هوا کې منتظر پاتې شي. ذهن مې پرې خلاص نه شو. فکر وکړه. تاسو ځواب درځي؟ نه. ښه نو منتظر به پاتې شي. هوا کې منتظر پاتې هوا کې اشاره نه ده لګېدلې څنګه کته شي. ښه جواب نه کوو، سوال مو جواب نه کوو. اوس جالبه خاطره او یا هم کومه ټوکه؟ مهرباني نه ټوکه یو ټپه به درته مهرباني. که دیدن وشي یا ونه شي او د یار په کلي رفت آمد مزه کوي نه. واه واه ډېر ښایسته، ډېر په زړه پورې. ډېره مننه. اباد اوسئ. کور ودان. ورور مې تاسو آماده یئ چې ذهني پوښتنه تاسو نه هم وکړو؟ ښه تاسو نه به هم ذهني پوښتنه وکړم. لومړی مو نوم ووایئ. نوم مې ضیاءالحق ارماني دی. ارماني صاحب، ارماني صاحب دا ووایه چې دلته هم تاسو هم سورلي ته منتظر؟ موږ سورلي ته ولاړ یو. نو آیا په دې لاره به څوک راشي؟ هو راځي خورې ولاړ پولم خو په ملا مات دی. زانګور پال ده خورې راځي. ښه ښه نو ذهني پوښتنه همدا پوښتنه تاسو ځوابولی شئ او که نه پوښتنه چینج پوښتنه چینج کړو خورې دا نشته. ښه پوښتنه چې چینج کړو هغه څه شی ده چې کیني په پوزه او نیسي غوږونه؟ مچ به نه و. ډېره جالبه جواب مو نه کړو. څه شی ده؟ به یې وخورتل. ښه کیني په پوزه او نیسي غوږونه. کیني په پوزه او نیسي غوږونه بلکل. دا نشي جواب و. مخکې مو ځواب کړه څه؟ مچه. نو تاسو به څه ډالۍ لرئ لیدونکو لپاره؟ ځکه پوښتنه مو ځواب نه کړو. مهرباني. دیدن په سین کې را لاو کا. دیدن په سین کې را لاو کا. همدې سین کې زه د ورخمو جال په لاس ولاړه یم. ویرته سر نام ده. دیدن په سین کې را لاو کا. زه د ورخمو جال په لاس ولاړه یم. ښه نو هغه دیدن څنګه سین کې لاهو کې ته په جال باندې نیولی شي؟
منګه بجال پوله ما د سونګې په جال نیسي توپان باندې کلاوتی ځم ډیره مننه باد اوسئ چلو کور ود